انتهایی ډیر زیات اهم ویټامین زمنګ په وجود کې زمنګ باډي ته انتهایی ډیر زیات ضرورت دی. هغه ته ویل کېږي ویټامین ډي. دا انتهایی ډیر زیات امپورټنت ویټامین دی. صحیح ده. خو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې تقریبا 80% یا مور دین 80% خلک په پاکستان کې داسې دي چې په دې کې د ویټامین ډي کمی دی. خو دا ویټامین تاسو ته ما ویل زموږ وجود لپاره انتهایی ډیر زیات لازمي دی. ډیر زیات لازمي دی. ولې لازمي دی؟ د ټولو اول دې ته راځو چې د ویټامین ډي زموږ په وجود کې څه کردار دی، څه فنکشن دی، څه رول دی. نو د ویټامین ډي په بینیفټس باندې خبرې کوو. نو ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې ویټامین ډي زموږ په وجود کې د بون سټرنث لپاره ډیر زیات لازمي دی. زموږ د بون زموږ د هډوکي چې کوم سټرنث دی، قوت دی، طاقت دی، مضبوط هډوکي چې دی دا څه د وجې دی؟ دا د ویټامین ډي د وجې دی. نو زموږ د هډوکي د بون د صحت لپاره، د بون د سټرنث لپاره، د هډوکي د مضبوطیا لپاره ویټامین ډي ډیر زیات لازمي دی. ویټامین بي زموږ د گروث او ډیولپمنٹ لپاره ډیر زیات لازمي دی. زموږ وجود نشونما کوي، زموږ وجود غټیږي، گروث کیږي. د دې لپاره ویټامین ډي ډیر زیات ضروری دی. ویټامین ډي د سټرانګ امیونټي لپاره ډیر زیات لازمي دی. که یو سړی غواړي چې یاره زما وجود سټرانګ وي، ماته بیماري په اسانه سره نه کیږي، زما امیون سیستم سټرانګ وي، زما مدافعتي نظام مضبوط وي، نو پکار دا چې دی ویټامین ډي اخلي. نو ویټامین ډي یو ډیر زیات اهم فنکشن دا دی چې دا زموږ امیونټي سټرانګ ساتي، زموږ مدافعتي نظام مضبوط ساتي، موږ ته بیماري په اسانه سره نه کیږي. ویټامین ډي بل اهم کار دا کوي زموږ په وجود کې چې دا موږ د ډایبیټیز نه بچ ساتي. کله ویټامین ډي په وجود کې پوره دی، انسان ته ډیر کم کوس چانس چې د شوګر وشي، د ډایبیټیز وشي. نو دا موږ د ډایبیټیز د شوګر نه بچ ساتي. د دې سره سره دا موږ د کینسر نه بچ ساتي. کله چې ویټامین ډي زموږ په وجود کې برابري، نو موږ ته کینسر په اسانه سره نه کیږي. سپیشلی پراسټیټ او بریسټ کینسر نه انسان بچ ساتي. صحیح ده. د ویټامین ډي کمال دی. نو د دې نه پته لګي چې ویټامین ډي خو زموږ په وجود کې ډیر زیات ضروري. اوس راځو دې ته که چېرته د یو انسان په وجود کې د ویټامین ډي کمی راشي، ویټامین ډي ډیفیشنسي راشي، نو دې انسان ته به کم مسایل مخې ته راځي. نو ګوره تاسو ته ما ویل ویټامین ډي زموږ د هډوکي د صحت لپاره ډیر زیات لازمي دی. که چېرته د ویټامین ډي کمی راشي که نه، نو زموږ هډوکي چې دي، زموږ بونز دا به کمزوري، موږ ته به د هډوکو مسله مخې ته راځي. نو په دې کې ریکټس او آسټیوپوروسس دا دوه قسم مسلې د هډوکو موږ ته راتللی شي. د دې نه علاوه امیونټي به زموږ هغه شانته کې مضبوطه نه وي. په امیونټي باندې اثر شته دی. که چېرته زموږ په وجود کې د ویټامین ډي کمی راځي، نو زموږ امیونټي به کمیږي، دغه سره مدافعتي نظام به کمزوری کېږي. د دې سره زموږ وجود به فیټیک او ویکنس محسوسوي. مطلب دا دی چې کمزوري، ناراستی، زموږ وجود به ستړی کمزوری به انسان محسوسوي. دا د څه د وجې نه؟ دا د ویټامین ډي د ډیفیشنسي د وجې نه. د دې نه علاوه مسل پین، یو ځای باندې درد، په بل ځای باندې درد، دا د مسل پین چې دی دا د ویټامین ډي د کمی د وجې نه راځي. د دې نه علاوه جاینټ پین، ارترایټس، جاینټ پین، په جوړونو باندې دردونه راځي، مختلف قسم د یو ځای جوړونه درد، د بل ځای جوړونو درد. دا د څه د وجې نه؟ کله چې په وجود کې د ویټامین ډي کمی راشي که نه، نو بیا د خلکو په زنګونانو باندې او په خپو باندې او په جوړونو باندې درد راځي. دا د څه د وجې نه؟ دا د ویټامین ډي د کمی د وجې نه. د دې نه علاوه د هډوکو درد کېدلی شي، کوم بون پین چې دی که نه په وجود کې، مسل پین، بون پین، جاینټ پین، دا قسم مسلې چې راځي دا د ویټامین ډي د کمی د وجې نه راځي. نو د ویټامین ډي تاسو ته ما ویل دا ډیر زیات امپورټنټ دی. دا انتهایی اهم دی زموږ د هیلث لپاره، زموږ د گروث لپاره، زموږ د بون لپاره ویټامین ډي ډیر زیات لازمي دی. اوس راځو دې ته چې دا ویټامین ډي دومره اهم دی، نو دا به موږ ته په کومو خوراکونو کې میلاویږي؟ دا ویټامین ډي موږ د څه شي نه اخیستلی شو؟ دې له راځو. نو په سورسز باندې خبره کوو. د ټولو نه اول غټ سورس چې دی که نه، مین سورس قدرتي الله تعالی پیدا کړی، هغه سن لایټ دی. دا نور، د نور چې دی که نه، دا د ویټامین ډي یو ډیر غټ سورس دی. خاص کر د مارننګ چې کوم سن لایټ دی، د سحر چې کوم نور دی که نه، دا د وجود لپاره ډیر زیات لازمي دی. دا د ویټامین ډي د ابزرپشن لپاره ډیر زیات لازمي دی. نو پکار دا ده چې د دې قدرتي نور نه موږ فایده واخلو. پکار دا ده چې دې ته موږ څه نه څه ایکسپوجر کوو، سن لایټ نور ته لږ کینو، دې نه به زموږ وجود ویټامین ډي ابزرب کوي. د دې نه علاوه بل سورس چې دی هغه فش دی، مئی. په مئی کې ویټامین ډي شته. د دې نه علاوه ایګ، انډې، په انډو کې ویټامین ډي شته. که یو انسان کې د ویټامین ډي کمی راځي، نو پکار دا دی چې هغه نور ته ډېر کیني، هغه د انډې استعمال وکړي، میان خوري. د دې نه علاوه ملک، شودو، په شودو کې ویټامین ډي شته. مشروم کوم ته چې موږ خریړي وایو، په دغه خریړو کې هم د ویټامین ډي څه نه څه مقدار شته. نو پکار دا دی چې دا قسم خوراک انسان وکړي. بیا هم که چېرته د دې خوراکونو سره تاسو ته ما ویل په پاکستان کې 80% خلک داسې دی چې هغوی کې د ویټامین ډي کمی دی. که د دې خوراکونو سره بیا هم انسان ته د ویټامین ډي کمی پوره نه شو، نو بیا د دې لپاره سپلیمنټس هم میلاویږي. په مارکیټ کې میلاویږي، د میډیسن سټورونو کې میلاویږي، په فارمیسي کې میلاویږي، د ډاکټرانو سره میلاویږي. ویټامین ډي انجکشن هم شته، کپسول هم شته، ټیبلیټس هم شته، شربت هم شته. نو بیا که چېرته کمی د انسان، نو پکار دا ده اول ښه خبره دا ده موږ په دې باندې خبره کوو چې کله هم چاته د ویټامینز کمی که نه، نو دا په خوراکونو کې ډېر زیات میلاویږي.